ازبکستان په افغانستان کې بڼونه او کرنیزې ځمکې جوړوي. د افغانستان د کرنې او ورګولو او مالدارۍ وزارت او د ازبکستان د کرنې وزارت د چارواکو ترمنځ د درې جلا حقوقلیکونو پر بنسټ ازبکستان په افغانستان کې پر 1400 هکتار ځمکه د انګورو بڼونه، د څاڅکي اوبو خور په سیستم سمبال بڼونه، د غنمو، پنبې، خټکیو او سبزیجاتو کروندې جوړوي. روزګان ولایتي روغتون د 70 بسترونو څخه 150 بسترونو ته ارتقا وکړه. د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد روزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یاد ولایت ولایتي روغتون ته له 70 بسترونو څخه 150 بسترونو ته ارتقا ورکړې. بلخ کې راستنیدونکو کډوالو لپاره 10 بستریز روغتون جوړ شوی. د اسلامي امارت د مشرتابه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله په شفاهي امر او د هیواد د ملي دفاع وزارت او د 209 الفتح خودورګو قومندانۍ په هدایت بلخ ولایت کې له پاکستان څخه راستن شویو کډوالو په نغاړي کې 10 بستریز روغتیايي مرکز پرانیستل شو. د لاسي بم له امله د تیر ماښام چاودنه هیڅ مرګ ژوبله نه لري. د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار 5مې حوزې اړوند کوټه سنګي سیمه کې د نامعلومو کسانو له لوري د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم غورځول شوی چې د نیکه مرغه هیڅ ځاني تلفات نه لري. تورخم کې 3000 بې کیفیته بیټرۍ بیرته پاکستان ته ګرځول شوي. د سټنډرډ ملي اداره وایي چې 3000 بې کیفیته بیټرۍ په تورخم کې بیرته پاکستان ته ګرځولې دي. یاده اداره زیاتوي سوداګر د هیواد ته با کیفیت توکي وارد کړي که قانوني چلند سره به مخ شي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو تبادله وشوه. غزه کې د 4 ورځني اوربند په لومړۍ ورځ د 4 ښځو په ګډون 9 فلسطینیان د صهیونیستي رژیم له زندانونو او 14 اسرائیلي اسیران د حماس لخوا آزاد شول. ورته مهال د حماس لخوا د یوې جلا هوکړې له مخې 1 فلیپیني او 10 تایلندي زندانیان هم آزاد شول.